الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. د ټولو نه اول حق د الله دی چې څو پورې د چا عقیده سمنی الله تعالی دا غي او عمل هم نه قبلې. د الله د حق نه رستا د ټولو نه زیات حق دا د مور او پلار حق دی. د مور او پلار حق قرآن کریم کې هر ځای کې چې ګوري چې کله الله د دې خبرې بیان کوي چې زما توحید اومنه زما بندگی کوه نو دا خبر او سره الله یو ځای کوي چې دا بی دادا سره د ښه اخلاق چلاوه. عبدالله ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ درې آیاتونه دي چې الله تعالی یو بل سره یو ځای نازل کړي دي او یو الله په غیر د بل نه قبلي. قرآن کې یو دا حکم راځي اطیع الله و اطیع الرسول، د الله اومنئ د الله د رسول اومنئ. یو څوک داسې وي چې هغه د الله حکم وایي منم او خو د رسول الله نه منم، د الله منل د میسه اعتبار نه ورکوي. دا د الله حکم منل هم دله څه فایده نه درکوي چې د رسول نه مني صلی الله علیه وسلم. او دویم په قرآن کې هر ځای کې چې ګورې اکثر اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، منځ کوئ زکات ورکوئ. چې یو انسان دی منځ کوي زکات نه ورکوما، زکات ورکوي منځ نه کوي، الله دې دا بلم نه قبلوي. دواړه د یو بل سره یو ځای کول غواړي. او قرآن کې الله داسې مویي دریم آیات داسې دی چې الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک، زما ومنه زما شکر وباسه او د خپل ابي او دادا شکر دی وباسه. چې څوک د الله شکر وباسي او د خپل ابي او دادا شکر نه وباسي الله یو عمل هم نه قبلوي، الله ته د الله شکر هم نه قبلوي. لویه خبره دا درنو نن ډېر نوجوانان ډېر هغه خلک چې هغې مور او پلار یې ژوندي هم دي د هغې نه د هغې مور او پلار خفه دي. په دې خبره یقین کول پکار دي چې د چا مور او پلار د هغه نه خفه یي الله د دې انسان یو عمل هم نه قبلوي. په یو حدیث کې داسې الفاظ دي چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کوم یو انسان چې د مور او پلار تابع دی، د مور او پلار سره احسان کوونکی دی، هغه انسان ته الله تعالی وایي زما بنده ته چې څومره ګناهونه کې زه به یې درته معاف کومه، ته چې څومره نیک اعمال کې زه به یې درله قبلومه. زه ستا د دې د وجې نه چې ستا نه ستا ابۍ او دادا خوشحاله دي، ستا هر یو عمل قبلومه، مه خفه کېږه. خو کوم یو انسان چې داسې وي چې د هغه نه هغه مور او پلار یې خفه وي، د هغه نه د هغه ابۍ او دادا خفه وي، الله ورته فرمایي زما بنده
که ته هر څومره نیک اعمال وکړې، که ته هر څومره زما نه بخښنه غواړې، زه ستا یو عمل هم نه قبلومه چې څوک پورې ستا نه ستا ابۍ او دادا خوشحاله شوي نه وي. د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د مور او پلار د رضا سوچ کول، د مور او پلار د خوشحالولو سوچ کول. الله فرمایي ما دا فیصله کړې ده، دا مې یو قطعي فیصله کړې ده چې زما نه سوا به د بل چا بندګي نه کوې، او دا مې فیصله کړې ده چې د خپل ابۍ و بالوالدین احسانا، د خپل ابۍ او دادا سره دې ښه سلوک کوه، د هغې سره ښایسته اخلاق چلوه. په هر وخت کې د خپل مور او پلار سره ښه کول پکاري. خو الله فرمایي یو داسې حال دی چې هغه حال دی کله په مور او پلار باندې راشي، په دې حال کې د ابۍ او دادا ډېر خیال ساتي. هغه کوم حال دی؟ اما یبلغن عندک، یا به ستا په ژوند کې ستا ابۍ او دادا دواړه بوډاوالي ته ورسېږي، یا به یو ورسېږي. داسې وخت به راشي ستا ابۍ او بابا، ستا ابۍ او دادا به بوډاګان شي. الله فرمایي خاص کر ستا د احسان ټیم دا دی که دواړه بوډاګان شو، که یو بوډا شو، یو خبر یاد ساته، فلا تقل لهما افن، چرته دې د خولې نه داسې کلمه چرته راونوځي چې ستا ابۍ او دادا په هغې باندې خفه شي. یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي که د اف نه ښکته خبره بله وې چې هغې باندې ابۍ او دادا خفه کېږي، الله به د هغې منع کړې وې. الله به ویلي وې چې د دې نه دا کارم، خو د اوف نه دا داسې یو کلمه ده چې دا د تکلیف اخرنۍ کلمه ده. الله په ټولو بندګانو باندې دا پابندي لګولې ده چې د ابۍ او دادا په مخ کې چېرته اوف ونه وی چېرته. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو، مولیا رسول الله ای الاعمال افضل، بهتر عمل کم یو عمل دی چې د هغې نه د پاسه بل بهتر عمل نه. رسول الله راته وفرمایلې د ټولو نه بهتر عمل الصلاة لوقتها. دا خو دې عمل ته څوک نشي رسېدی. د مانځه چې کم ټیم د محمد رسول الله نه ثابت دی، او د الله رسول چې په کم ټیم باندې مونځ کړی دی، په دغه ټیم باندې مونځ کول د ټولو نه لوی بهتر عمل دا دی. نن دا مسله داسې ده چې تقریبا ټول مسلمانان غریبانان د تاویلې ماویلې په بنا باندې د منځونو چې کم ټیم دی د رسول الله نه کم ثابت دی، خاص کر د مازدیګر د مانځه چې کم ټیم دی چې د الله نبی په ټول عمر کې بلکې وینا ورته جبریل دا کړې وه چې د مثل اول او د مثل ثاني په منځ کې به ستا ټیم د مازدیګر وي. یو د ټولو نه د دې اوس خلکو تقریبا ټول دا بهتر عمل الله ځنې چاله توفیق نه ورکوي. د ټولو نه بهتر عمل اول دا دی چې دا مونځ دې په خپل صحیح ټیم په اول ټیم باندې وکړه. په یو بل حدیث کې داسې الفاظ دي چې د الله نبی فرمایي اول الوقت رضوان الله، د الله د رضا سبب د ټولو نه په اول ټیم کې مونځ کول د الله د رضا سبب جوړېږي. وایي ما ورته ویل یا رسول الله د دې نه وروسته بهتر عمل څه شی دی؟ رسول الله راته وفرمایلې صلی الله علیه وسلم د دې نه وروسته بهتر عمل بر الوالدین، د خپل ابۍ او دادا سره ښه کول، د خپل مور او پلار سره ښه کول، دا د دې نه وروسته د ټولو نه بهتر عمل دی. ما ورته ویل یا رسول الله د دې نه وروسته بهتر عمل څه شی دی؟ رسول الله راته وفرمایلې الجهاد فی سبیل الله، د الله د دین د غالب کولو لپاره جهاد کول دا د دې نه وروسته عمل دی. جهاد هغه یو عمل دی چې د الله نبی فرمایي دا د اسلام د پاره د سر مثال لري. دا د الله نبی فرمایي دا د اسلام د پاره د قب د سر مثال لري. خدا مې یاد ساته د ابۍ دادا ښه کول د جهاد نه مخکې عمل دی. ستا نه چې ستا ابۍ او دادا خفه وي، عبدالله ابن عباس فرمایي دا هغه نه نقل شوي دي چې کوم یو انسان چې هغه د الله د دین د غالب کولو لپاره سام وځي،
خو چې ابی او دادا ترې نه خفه الله یې جنت ته نه پرېږدي د اعراف په منځ کې به الله پرېږدي الله به ورته وایي د اعراف په سر باندې ودرېږه خو ستا نه ستا ابی او دادا خفه دي تا جنت ته نه پرېږدمه اعراف هغه ځای دی قرآن کې الله فرمایي وعلى الاعراف رجال چې هغه د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوال دی په دې ځای کې به هغه لوی مفسر د رسول الله عبدالله ابن عباس صاحب لوی سړی دی هغه وایي هغه خلک به په دې باندې د پاسه وي چې رجال استشهدوا فی سبیل الله هغه خلک چې د الله د دین د غالب کولو لپاره شهیدان شوي دي خو د هغه نه ابی او دادا خفه دي الله به وایي چې لوی مقام لوی عمل لیکلی دی خو جنت ته دې نه پرېږدم یو سړی راغی د عمر ابن جمحی رضی الله عنه روایت دی یو سړی راغی رسول الله ته ویلي د الله رسوله ما له د دې خبرې خبر راکړه چې زه د دې کلمې شهادت کومه چې الله اله الا الله دا خبره کومه او 15 ټیمه مونځ فرضي کومه زکات ورکومه حج کومه روجي نیسمه د الله نبی زما به کوم ځای رسول الله ورته فرمایي ستا ځای جنت دی او په جنت کې کوم ځای دی مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین د هغه خلکو مقام به دې وي چې هغه ډېر چوت مقام دی چې انبیا علیهم السلام دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي د دې خلکو ملګری دی خو یو ټکی ویلو ثواب را ما لم تعق والدیک چې د مور او پلار د خلاف نه کړي دا خبره اوس یاد ساته چې خپل ابی او دادا لري چېرته خفه کړي نه ګورې دا یاد ساته که ستا ابی او دادا ستانه خفه که ته 15 ټیمه مونځ هم کې که ته د لا اله الا الله شهادت هم ورکې که ته روجي هم نیسي هر یو نیک عمل هم کې خدا یاد ساته چې د ابی او دادا خفګان دومره زور لري چې الله تعالی په ځای د جنت باندې جهنم درکوي ګورې عبدالله ابن ابي اوفا وی رضی الله عنه وی د رسول الله په زمانه کې یو نوجوانو سای خطره صحابه او تراجم شو وتویل ځوانا قل اشهد ان لا اله الا الله کلمه وایا هغه به ویل لا استطيع زما د وسینه د کلمه نشم ویلې کلمه ویما خو ویلې نشم رسول الله ته چا ویلې د الله رسوله نوجوان دی کلمه نشي ویلې ویل مخکې ویله او مخکې به د دې کلمې اقرار شپه ورځ کولو د الله نبي همیشه دپاره به یې دا کلمه ویله خو نن یې چې ساه خیږي په دې وخت کې الله توفیق د کلمې نه ورکوي رسول الله د صحابو سره راغی ورته وایي نوجوانه وایه شهادت ان لا اله الا الله ووایه هغه وایي لا استطیعو د الله رسوله زما د وسې نه ده رسول الله تپوس وکړو څوک په خپلوانو کې ژوندي شته مور او پلار کې څوک ژوندي شته ویل او د الله رسوله مور مې ژوندی ده د مور نه چې ولا تپوس وکړو جواب یې چې پسې ولېږو ته د خپل بچي نه خوشحاله وې که خفه وې مور یې ویلې زه خو ترې نه خفه ومه څه چل یې کړی دی ویل دی چې او لقد کان یفضلني په ما باندې به یې خپله ښځه غوره کوله خپلې ښځې له به یې مقام چوت ورکاو ما له به هغه مقام نه راکاو د خپلې ښځې دی چې کوم خیال ساتو هغه خیال یې زما نه دی ساتلی د الله نبي عزت یې په دې خبره خفه یم رسول الله وفرمایلی صلی الله علیه وسلم ور ویل بلکې ویل څه کې د الله رسوله ویل دا کومه چې دا ستا بچی ستا په مخ کې په اور سوځول غواړم د دې لپاره چې تا ته پته ولګېږي ویل وجه دا ده دا خو د دنیا عذاب دی د دې نه وروسته بل خطرناک عذاب د تاسې د نمونې او د مثال په طور باندې ښیمه هغې ویل د الله رسوله زما بچی دی اخر زما په مخ کې د اور باندې سوځېدل برداشت نشم کولی رسول الله ورته وفرمیلي د دې نه وروسته عذاب د دې نه زیات خطرناک دی چې ته یې اوس نه ماف کړې دا به خامخا جهنم ته ځي ویل د الله رسوله الله ګواه کومه وروسته تا ګواه کومه دا مؤمنان ګواه کومه د الله رسوله چې ما ورته معافي کړې ده
رسول الله ته وایي نوجوان ته کلمه ووایه نوجوانه. هغه وایي اشهد ان لا اله الا الله. چې ساه یې کله وختله رسول الله دعا وکړه، ثنا یې ویله د الله، ویل یا الله تا لره حمدونه دي، تا لره ثنا ده چې زما په وجه د یو نوجوان د جهنم نه خلاص کړې. خو وروسته رسول الله په یو روایت کې راځي یو خبره یې کړې ده، اعلان یې دا کړی دی چې د الله لعنت وي په هغه سړي باندې، په هغه انسان دی د الله لعنت وي، هغه انسان باندې الله د اوو اسمانونو د پاسه لعنت کړی دی چې کوم یو انسان د هغه نه مور او پلار خفوي، او خاص کر هغه انسان چې خپل ابی او دادا خفه کوي او خپله ښځه خوشحالوي. مالک ابن دینار وایي یو لوی عالم تیر شوی دی، تابعی دی. دا وایي زه یو ځل حج له تللی وم او عمرې له تللی وم. چې کله حج له لاړم او عمرې له خلک ډېر زیات وو. وایي زما په زړه کې یو ارمان راغی چې ما ویل ارمان دی په دې خلکو کې به داسې څوک وي چې د هغه حج قبول شوی چې زه ورته مبارکي ورکړم، او داسې څوک وایي چې هغه حج یې نه قبول شوی چې زه ورته تسلي ورکړم، تعزیه ورته وکړم. وایي زه چې د شپې رالم کور ته خپلې کمرې ته چې رالم نو په دغه ساعت ما یو خوب ولیدو. ما ته یو ویونکی وایي چې مالکه ستا ارمان دی چې د چا حج قبول شوی او عمره قبوله شویه، ته د دې خبرې راکړې. الله وایي ما د ټولو حج کوونکو معتمرینو حج قبول کړی دی، هر یو مبارکۍ لایق دی، که وړوکی دی که غټ که ښځه ده که سړی، سوا د یو سړي نه چې د هغه حج او عمره مې نه ده قبوله کړې. وایي زه چې راپاڅېدم ټوله شپه مې جګه تېره کړله. ویل ما ذهن کې دا راله نیکان خلکو سوچ رہی چې کیدای شي دا یو کس زه ملکه چې داسې خوب هغه یو شعر خوب چې دا دلیل نه خدا دا یو تنبیه د پاره د ریښېدلو لپاره دا چې کله نور مؤیداتو سره ملګری شي نور دلایل دا یو دلیل یو بشارت یو خوشخبری کیدای شي. وی بله شپه چې زه وده شوم وی ما بیا په خوب کې را ولیدل ما ته وایي چې د ټولو حج قبول شوی دی، ټول د مبارکۍ لایق دی، ټول د خوشحالۍ لایق دی، خو یو نوجوان دی او هغه نوجوان ته نه، هغه نوجوان محمد ابن هارون البلخي الخراساني دا د هغې علاقې سړی دی چې د ده حج ما نه دی قبول کړی. چې کله وی سار شو زرالم ما دا خبره چې واورېدله ډېر حیرانه شوم. خراسان علاقې نه چې کوم خلک حج له راغلي وو عمرې له راغلي وو د هغې تپوس مې وکړو، د هغې ځای چې مې معلوم کړه ما ته دا تپوس وکړو محمد ابن هارون چېرته دی تاسو کې؟ هغې راته ویلې محمد ابن هارون وی هغه خو هغه سړی دی 40 کاله مسلسل روژه دی، 40 کاله شپه ورځ تهجد کوي، همیشه لپاره تهجد کوي، عبادتونه کوي، چېرته د الله د یو حکم خلاف هم نه کوي. که ګورې نه چېرته د مکې په شلو ځمکو کې وګوره هغه زموږ سره یو ځای ژوند نه تېروي. چې زه رالم ما وایي چې کتو په یو ځای کې مې ولیدو، ما تپوس وکړو محمد ابن هارون ته یې په مانځه ولاړو، سلام یې وګرځاو، ما ته ویل چې او زیمه، ما ته ویل ته څوک یې؟ مالک ابن دینار. اوه مالک ابن دینار زما خواله څنګه راغلی؟ څه کیسه ده؟ ما خو یو خوب لیدلی ستا په باره کې. هغه وایي بس راته بیان یې که، خوب مه پټوه، د بیانولو لایق نه دی. داسې خوب مې لیدلی دی چې دا څومره خلک حج او عمرې له راغلي الله د ټولو حج قبول کړی، ستا حج یې پکې نه دی قبول کړی، ستا عمره یې پکې نه ده قبوله کړې. وایي ما ته یې ویلې زه به راته خپله قصه وکړم زما حج ولې الله نه قبلوي؟ زما حج ځکه نه قبلوي زه نشه ییز وم او همیشه لپاره به مې نشې کولې. یو ځل کور ته راننوتلم خپلې ابۍ مې چې زه ولیدلم چې زه کوک کېدلم ما یې لږه روټۍ راکړه او تنور یې بل کړی و. ما ته یې ویلې بچیه دا روټۍ وخوره، خو زه درته د الله دپاره سوال کوم بچیه چې سبا ورځ د رمضان ده، نن د شعبان اخیرنۍ ورځ ده بچیه، تا له د الله نه حیا نه درځي چې ته شراب څکې او د الله نه ویلېږه سبا ورځ د رمضان په تا پسې روان ده چې نورې نشې ونه کړې بچیه.
ما چې وی دا خبره واورېدله نشه ومه ما وله پلکستو ما وله یو سوکه یو پړق دې مخ له ورکو نو ما ته یې د خولې نه دا خبره وختله چې ما ته ویل بچیا تعسته تباه شي بچیا هلاک شي بچیا تا ما ته ولې داسې ما ته د حق خبره وکړه په تا باندې ولې داسې بده ولګېده د دې خبرې سره ما یو اور واخیستو او ما داسې یو خبره واورېده چې دا مې واورېدله دا خپله مور مې په نشې په حالت کې چوته کړه او د تنور مېر ته مې ورګزار کړه ښځې مې ویل د نشې په حالت کې زه کوټې ته نه ایستلم چې کله شپه څه حصه تېره شوله ما مې ښځې ته آواز وکړو ما ته مې ښځې په غلطو الفاظو جواب راکړو ما ویل ښځې ولې ته خو زما ښځې ولې داسې کار وکړو ما ته ویل الله دې تباه که به خاونده تا ته پته نه تا خو بېګاه خپله مور سوځولې ده چې کله وایي زه راووتلم ما چې دا حال ولیدو خپله مور مې داسې سوې وه لکه سوې ډوډۍ د هغې ورځې نه څلوېښت کاله وشو د نن ورځې پورې زه هر کال حج له راځم زه هر کال عمرې له راځم خو د هغې سره هر یو کال باندې یو سړی دا خوب ویني چې محمد ابن هارون په باره کې وه د هر چا حج قبلوم خو د محمد ابن هارون حج نه قبلوم بس ډېرې توبې مو باسمه مالک ابن دینار وایي ما چې دا خبرې واورېدلې دې خبرو په ما داسې یو اثر وکړو ما ویل الله دې تباه نه کړه هسې نه چې ستا د وجې نه زه په اورو چېرته ونه سوځم زما د مخې نه پناه شه ما ویل ستا شکل ته کتل ګناه ده ته داسې بدبخته انسان یې چې ستا نه بدبخته انسان په دنیا کې رسره شته دی خو نیکان خلک شته دی داسې ګناهګار ډېر زیات و خو د خولې نه یو دعا په دغه وخت کې ولې وختله الله ته دعا وکړل یا الله یا فارج الهم و یا کاشف الهم یا من یجیب المضطر زما ربا زما غمونه مصیبتونه وي په زما په مخ کې مالک ابن دینار وي الله ته لاس چوت کړه او الله ته ویل زما ربا زما غمونه ته ختم کا زما نه غلطي شوې ده زما ربا خو چې ته مې دعا نه قبلې څوک مې دعا قبلې زما ربا وای دا دعا چې وکړه زه چې لاړم د شپې ما خوب ولید بیرته درېمه شپه مې خوب ولید مالک ابن دینار وای ما ته الله وایي چې یا مالک ابن دیناره زما د رحمت نه ته خلک نه امیده کې بره د اوه اسمانونو نه ما د دې سړي دعا واورېدله بس توبې ویستله غلطي ترې نه شوې ده توبې ویستله بیرته ورته واپس ورشه او داسې ورته ووایه چې الله داسې فرمایي چې د قیامت ورځ شوه د قیامت ورځ د محاکمې او د فیصلې ورځ ده په هغې کې به د مظلوم او د ظالم دا بدل به د نه خامخا د خپلې مور اخلم اگر کو توبه مې له قبوله کړه بیا به دې په اور سوځم او وروسته به دې مور ته بښمه د هغې خوښه ده چې بیا درسره څه کوي ستا سره د خپل ابۍ او د دادا خیال ساتل د خپل مور حراس د هغه مور یې مړه شوله نو ډېر زیات یې ژړل نو چا ورته ویل ولې ژاړې ویل د رحمت یوه دروازه راپسې بنده شوه بس که زما یوه مور وفات شه نن مې مور وفات شه سبا که مې پلار وفات شو نو بیا به دواړه دروازې د رحمت په ما پسې بندې شي دا جړا په دې خبره باندې کومه مخکې دوه دروازې د رحمت کولاوي او چې ابۍ او دادا روان شو نو دا یاد ساته تا پسې د رحمت دروازې بندې شوې لګره ځکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم هغه انسان دې تباه او برباد شي چې ابۍ او دادا یې ژوندی او داسې دعا درته ونه کړي چې الله تا جنت ته ننباسي چې ستا ابۍ او دادا ژوندی دي او تا نه چېرته د خولې نه داسې دعا ونه ختله تباه بشي ګورې هلاک بشي دا خبره ته یاد سوچ کوه دا د مور او پلار دعا د مور او پلار دعا نه رد کېږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د ابۍ او دادا دعا چېرته نه واپس کېږي د مظلوم دعا چېرته نه واپس کېږي دا یاد ساته او د ابۍ او دادا دعا چېرته نه واپس کېږي ستا ابۍ او دادا ژوندي دي داسې ښه دې ورسره ونه کړه چې د هغې د خولو نه تا ته دعا وختله تباه شي ګورې په یو روایت کې راځي د اوو اسمانونو نه بره هغه سړی ملعون دی هغه انسان ملعون دی چې د هغه نه ابۍ او دادا خفه وي سلف علما چې وو که نه سلف هغوی به د ابۍ او دادا د خیرونه او د هغې د دعا ډېر سوچ کولو صحیح البخاري کې دا صحیح حدیث کې دا واقعه راغلی ده جریج ډېر نیک عمله سړی و
همیشه لپاره به د الله په عبادت کې ولاړو. د الله د حکم یو رب د سترګې د الله د حکم خلاف نه کوو. خو یو ورځ یې ورته مور غږ وکړو، ابۍ یې ورته غږ وکړو، ویل یا جریج په مانځه کې دا سوچ وکړو، اللهم صلاتی و امي، یا الله یو طرف ته په مانځه ولاړې ما، یو طرف ته مې ابۍ راته غږ کوي، یا الله څه وکړمه؟ زه اوس ستا حکم ومنم او که د ابۍ د دې د وجې نه که زما نه د ابۍ په جواب کې تاخیر وشي ما مه ګناهګاروه زما ربه. مور یې ورته بیا غږ وکړو، د بیا جواب ورنکړو. دریم ځلې چې ورته مور غږ وکړو، په صحیح حدیث کې راغلي که ستا ابۍ او دادا اگر که مظالمان وي، اگر که ستا سره زیاتې هم کوي، د هغو خیري بیا هم قبلیږي. بس د هغې د خولې نه یو خیره وختله، ویل اللهم لا تمیته، یا الله مو وژنه ده لره څو پورې چې د بدکارو ښځو مخونه دې پرې ربه نه لیدلي. زما تا ته دا سوال دی زما ربه، هغه وخته پورې جریج مو وژنه چې دا عمل دې ورسره نه کړی، دا ته سزا دې وله نه ورکوي. د مور خیرې وې، یوه ښځه وه، شپنکۍ وه، یو د ګډو بوزو ساتونکې ښځه وه. هغه به د جریج د کمرې د لاندې په دغه ځای کې شپه تېروله. د یو شپنکي سره یې بدکاري وکړله، بچی یې وشو. چې بچی یې وشو خلکو ته ویل دا دې د کوم ځای نه دا بچی راوړو؟ هغه یې بدنام جریج بدنام کو، ویل دا بېحیایي زما سره جریج کړې ده. خلک پرې راغونډ شو، کمره یې ولې ورانه کړله، ځان نه دې نیک عمله جوړ کړی، داسې ګناهونه هم کوي. هغه ویل ما دومره سیره پرېږدوئ چې یو دوه رکاته مونځ قرته وکړمه. یو دوه رکاته مونځ ته چې کله پرېښودلو، الله ته هغه بېرته د دې نیک عمل اثر دومره و چې الله ته یې سوال وکړو، ویل زما ربه چې ما دا کار نه کړی، ما زما ربه زما صفایي ته وکړه. او دې ماشوم له به راغی او قابوس یې ورته وایي ماشومه سوال درته کومه، من ابوکه، پلار دې څوک دی؟ د ماشوم د خولې نه په هغه ساعت چې په هغه ساعت شوی، ویل زما پلار پلانکې شپنکۍ دی، زه د جریج نه نیم پیدا شوی. سزا یې وله ورکړه. هر یو ګناه، هر یو خبره د دې سزا اکثر آخرت ته سرسته کېږي. دارالعقاب دارالجزا دنیا نه دی. خدا یاد ساته ستا ابۍ او دادا که ستا نه خفه وو، د هغې سزا به تا ته په دنیا کې میلاویږي. دا یاد ساته. ستا د عمر برکت به نه وي، ستا د عمر کې به خوند نه وي، ته به چېرته د خوشحالۍ ورځ تېره نه کړې. دا خبره یاد ساته. ستا نه که د ابۍ دادا په داسې خبره خفه شو چې هغې په هغې کې په ناحقه مو، نو بیا وګورئ ژوند مزه به ونه مومي. حدیث کې راغلی دی، په بل حدیث کې رسول الله وایي که جریج فقیه وی که نه، که په دین باندې پوهېدلی چې کله یې ورته ابۍ په مانځه کې غږ کړی و، ده به ویلي وی چې یا امه، یا زما مورې څه وې؟ ده که په دغه ساعت یې سلام ګرځولی وی، که په دغه ساعت یې د ابۍ اجابت یې کړی وی، ام مانځه ته یې نقصان نه رسېدو، د دې مونځ یې نه خرابېدو. په دغه ساعت یې د ابۍ خیال ساتل وله ضرور و، خو د دې غریب دې خبره باندې نه پوهېدو. په دې خبره د طلق ابن علي روایت دی رضی الله عنه چې رسول الله فرمایي که زما ابۍ او دادا ژوندي وي او ما ته یې داسې غږ کړی چې یا محمدو صلی الله علیه وسلم، ما به په مانځه په منځ کې داسې غږ ورته کړی وی چې یا امه، یا ابا، زما مورې، زما ابۍ څه راته وی؟ زما مانځه په منځ کې به ما د خپلې ابۍ او دادا اجابت کړی وی، سلام به مې ګرځولی وی، خو خپله ابۍ او دادا به مې نه خفه کوی. امام مجاهد وی رحمه الله که یو مور یو پلار هغه د پسې غږ راولی، جواب یې د پسې راولېږو، ته په مانځه باندې ولاړې سلام وګرځوه، سیده دې د خپلې ابۍ او دادا اجابت وکړه. خبره دا یاد ساته، قرآن کې الله تعالی ویلي چې وبالوالدین احسانا، خپلې ابۍ او دادا سره ښه کوه. قرآن کې الله داسې ویلي چې د خپلې ابۍ او دادا نافرماني مه کوه، زه په دې باندې ستا نه خفه کېږم. الله فرمایي، قرآن کې الله فرمایي وحمله وفصاله 30 شهرا. ستا ابۍ تا ته پته شته په تا باندې څومره تکلیفونه تېر کړي؟ عبدالله ابن عمر ته یو سړی راغی، آینده لپاره موبایل دلته مګر هغه ځای کې به تشی کېدو، نو بیا هغه ځای کې موبایل ږدئ، خطبې ته ټول درس دغه ته نقصان ورسوي.
هغه ځای کې به ته د لوډ سپیکر خواته شي کېږي هغه ځای کې به یې موبایل لګوي. عبدالله ابن عمر ته یو سړی راغی ویل ما خپله مور د خراسان نه په شا راوړه او حج مې پرې د الله د کور وکړو عمرې مې پرې وکړلې طواف پرې اوس کومه ما یې حق ادا کړو. هغه ورته ناشنا خبره کوي وی عبدالله ابن عمر ته وایي ته د مور حق خبرې کوې د مور حقونه څه کوې ولا طلقة من طلقاتها د هغې د یو اسویلي د هغې د یوې ساه اخیستلو د هغې د یوې خفګان هغې بدلم وله نشي ورکولی. پاتې لا دا چې ته به د خپلې رسول الله فرمایي څوک هم د مور او پلار حق نشي ادا کولی مګر چې خپل مور او پلار یې غلامان وي او دی یې واخلي او آزاد یې کړي. ځینې اهل علم د دې حدیث په باره کې وایي چې د دې حدیث هم دا معنی ده چې ویخلي او بیا یې آزاد کړي. ستا مور او پلار غلامان دي بالفرض او ته د خپل مور او پلار سره هغې واخلې په پیسو باندې او آزاد یې کړي نو د خپل ابۍ او دادا حق به ادا کړي. او ډېر اهل علم وایي دې ته تعلیق بالمحال وایي مور او پلار اخیستل او بیا آزادول نه کېږي. ولې تا چې مور او پلار واخیستل نو د هغې سره په دقه ساعت یې په تا هسې آزاد شو ستا عتق ته ضرورت نه راځي. تعلیق بالمحال معنا دا ده چې دا کیدی د سره نشي چې څوک دې د خپل مور او پلار حق ادا کړي دا نشي کېدی. همیشه دپاره دا سوچ کوه لأمك حق لو رأيت قليل كثيرك يا هذا لديه قلیلو ستا د ابۍ ستا باندې ډېر حقونه دي اگر که ته ورسره هر څومره احسانات وکړې خدای یاد ساته چې ستا د ابۍ په تا باندې کم حقونه دي که ته ورسره هر څومره ډېر هغه به کم یې ګورې تا ته پته شته ستا د وجې نه هغې څومره بېخوبیانې کړي چې تا ته به لږ غونتې تکلیف راغی ټوله شپه به یې جګه تېروله هغې به خپله نوڼۍ په د خولې نه راویسته ستا په خوله کې به یې کېښودله هغې به ستا د وجې نه ستا هغه بول پاکول ښی لاس او چپ لاس ته یې نه کتل همیشه دپاره چې ستا په لږ غونتې اضطراب به دې پیدا شو هغې ته به ډېر اضطراب پیدا کړو. که ته هر څومره د خپلې ابۍ او دادا سره ښه وکړې ته حق نشي پوره کوی. سلف علما چې وو د هغې دې حال ته چې سړی وګوري چې هغې د خپلې ابۍ او دادا سره څنګه ښه کړي. عایشه فرمایي رضی الله عنها صحابه د رسول الله کې دو صحابه هر یو صحابي د رسول الله د خپلې مور سره ښه کړي خو دو صحابه چې وو نو هغې ته په ښو کې نور څوک نه رسېدل. یو صحابي پکې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی او دویم حارثه ابن نعمان دوی د خپل ابۍ سره دومره ښه کړي دي چې سړی د هغو ښو کولو ته حیران شي. عثمان ابن عفان وایي چې کومې ورځې نه زه مسلمان شوی ما د خپلې ابۍ مخ ته مخامخ نه دي کتلې ما د خپلې ابۍ مخ ته چې هغې به سترګې ما ته راچوتې کړي ما به خپل نظر ښکته کړو ما د خپلې مور په مخ کې سوچ نشو کولی د ډېرې حیا او د ډېره شرمه د لازم. او حارثه ابن نعمان خو هغه لا بل شان ته ښه کوونکی و. حارثه ابن نعمان به د خپلې ابۍ سره دومره ښه کول چې کله به مور به سر خیرن شو نو ابۍ ته به ویل ابۍ زه به دله را سر وینځم چې کله به یې وله سر وینځو ابۍ ته به یې ویلې ابۍ زه به دله را سر وګورم که څه ځناور پکې څه سپږې څه شی پکې ابۍ ته به یې ویلې ابۍ ته ډوډۍ خولې ته مه دغه زه به دا نوڼۍ رالم ستا خولې ته به یې در کومه که ابۍ به یې ورته ویلې چې دا کار وکړه نو هغې به چې ورته کله حکم وکړو او دا به پرې پویه نه شو بېرته به یې د ابۍ نه دا تپوس نه شو کولی چې مور یې څه دي ویلې بلکې د دې په ځای باندې بیا بل چا ته ویلې بار ته راوځله کار مې رسه چې هغه به یې ویل زما مور څه وویل اوس. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم زه چې کله وایي بله ما چې جنت کې د حارثه ابن نعمان اواز واورېدو په جنت کې د قرآن تلاوت یې کولو زه حیرانه شوم چې معلومات یې وکړو هغه د خپلې ابۍ سره ډېر ښه کول. رسول الله وفرمایل کذلک البر داسې د ابۍ او دادا سره ښه وکړه چې ستا د جنت په منځ کې ستا د قرآن د اواز تلاوت واورېدلی شي. یحیی ابن فضیل ابن یحیی منصور وی د ده په شان ته د ابۍ سره ښه کوه د مور او پلار سره ښه کوونکی ما څوک نه لیدلی.
فضیل د ده او د ده پلار یحیی دواړه جیل ته تللي وو. جیل ته چې کله لاړ پلار یې چې و نو په تودو اوبو عادت په یخو اوبو به اودس نشو کولی، موسم د ژمي و. نو ده د ورځې داسې کار وکړو، خشاک یې راجمع کړو چې شپه شوله نو خپل بابا له یو کوزه توده کړه او پلار یې پرې اودس وکړو. د جیل هغې ظالمانو چې دا حال ولیدو نو ته ویې چې بیا د پاره پرې لرګي را نه باسي، دا جیل دی، دا کور نه دی ښه. هغه سبا داسې کار وکړو، ډیوې ولګوله، ټوله شپې ډیوې باندې د پاسه دا کوزه یې ښودې ده چې ساری پلار کله را پاڅېد ویل بابا په دې کوزه باندې اوس اودس وکړه توده شوې. د جیل مالکانو چې دا خبره ولیده، هغې ظالمانو چې دا حال ولیدلو نو هغې سبا ویل ډیوه باندې بله ورځ دې کوزه توده کړې وه نو خیر به نه وي چې بیا دپاره ډیوه ولګېده. د ابۍ او د بابا سره داسې ښه وکړه، هغه چې دا حال ولیدو یو بله طریقې وکړه، په بړستن کې د خپلې تشو سره دا کوزه یو ځای کړله او د ساره پورې دا کوزه د خپل وجود سره داسې جوخته نیولې ده چې سار کله را پاڅېد کوزه تړمه شوې ده. ویل بابا په دې باندې اوس اودس وکړی چې د خپلې ابۍ او د ادا سره ښه کې په ژوند کې به دې برکت وي. د الله نبي فرمایي ستا په رزق کې به برکت وي، ستا په عمر کې به برکت وي، تا ته به الله تعالی هر یو مشکل کولاوي. دا خبره یاد ساته. سفیان وایي یو ورځ مې رانه مور لږه غونتې خفه شوله، لږه غونتې څه خبره زما د خولې نه وختله، زما ابۍ خفه شوله په دې خبره باندې. دې خبرې ته چې ما سوچ وکړو چې ابۍ خفه شوله، دا خبره خو ډېره خطرناکه خبره ده. بیرته را پاڅېدم، چې زه بیرته را پاڅېدم ابۍ اوږده ده، زه ورته دقه شان خپو ته ودرېدم. ما چې کله ابۍ راویښه شوله زه بیا خوشحاله وم، خو ابۍ د ساره پورې دقه شان ته زه داسې ورته ولاړم. زما دوه نوکرانو غلامانو چې زه ولیدلم چې زه ډېر ستړی شوم، رال او ما دا ولي دا ما خپل ولي د هغې په دې ولو باندې کېښودل، دا خپل لاسونه، خو څو پورې چې ابۍ بیرته نه وه راویښه شوې ما دا هم د ابۍ بېادبي او د هغې بېعزتي ګڼله. ما ویلې که ابۍ ته داسې ویمه چې پاڅېږه خوشحاله شه، دا بیا به نقصان وکړي دا خبره. حفصه وایي د خپل زوی حذیل په باره کې به یې دا خبره کوله، زما بچی دی. چا ورته یو ځل ویلې بچی دی؟ څنګه بچی دی؟ ویل زما بچی، زما بچی ته څوک نشي رسېدلی، زما بچی داسې زما سره یې ښه کړي دي په ټول عمر کې چې زما بچي به په اوړي کې دورمې چې دی ماتې کړلې او هغه به یې ښې وچې کړلې. سوچ یې دا و که دا په ژمي کې زه ماتې کړم او خپلې ابۍ ته اور بلومه نو په ابۍ باندې به لوګی ولګېږي، چې کله به جمع شو نو دا زما زوی به راغی حذیل او ما نه شاته به یې اور بل کو، ما باندې به لوګی نه لګېده، زه به په دې پوهېدلم هم نه، زه به چې څو پورې ایښه وم زما بچي به ما ته شاته نه اور بلاو، چې کله به زه راایښه شوم یا به زه کله را وګرځېدم نو ما به ورته ویل بچیه بس دی ویده شه. ویل ما ته به ویل چې به مورې پرېږده، زما خیر ته زما دغه ته نقصان مه رسوه، زما ثواب ته نقصان مه رسوه. کله کله به داسې وشوله چې زما بچي به ما ته ټوله شپه اور بل کړو د ساره پورې، د دې لپاره چې ابۍ خوشحاله شي په دې باندې. وایي کله چې حذیل یو ځلې شوده به یې چې سار راولشل، سار به شوده چې راولشل اول به د خپلې ابۍ مخې ته کېښودل، ابۍ ته به ویلې شوده د دې نه وڅښه، هغې به ورته ویلې بچیه زه خو شوده د سار نه څښم. ویل مورې د شپې چې کوم شوده یې هغه ډېر بهترین وي، خو تا ته سوال کوم چې لږ ګوټ دې وکړه او که ته یې نه څښې نو بیا چې ستا څوک وکړي ته یې وله ورکړه، زه ستا د رضا نه خلاف نشم کولی. دغه بچی بله ورځ وفات شو، مور یې پرې ډېره زیاته خفه وه، وایي سینې مې اور کولو په دې خبره باندې، په دې خپل بچي باندې ډېره خفه وم او د حد نه زیاته. د شپې مې قرآن راواخیستو، په مانځه باندې ودرېدم او دې آیات ته چې راورسېدم قرآن کریم کې الله تعالی د صبر والا په باره کې وایي چې څوک صبر کوي هغې ته به ښایسته اجر ورکړمه. وایي دا آیات مې چې واورېدو بس زړه مې لږ قلار شو، داسې بچی داسې وکانه بارا بامه، د خپلې ابۍ سره ډېر احسان کوونکی و. عبدالله بن مسعود وایي مور مې راته یو ځل ویلې بچیه لږ یې اوبه راوړه،
زه چې اوبو پسې پاڅېدلم چې زه د ابۍ خواله راتلم ابۍ ویده شوې وه نو زه ورته ټوله شپه دقه سان لاس کې مې لوښې نیولې وه ما ویل که اوس ابۍ ته ویم چې پاڅېږه اوبه وڅښه دا د ابۍ بېادبي ده یو عالم نه چا تپوس وکړو بچی دې څومره نیک عمله دی ویل زما بچی دومره نیک عمله دی چې زما نه مخکې چېرته نه ځي چې کله ورځ وي او شپه چې وي نو زما نه شاته چېرته نه ځي او که هغه چت باندې د پاسه شپه نه تېروي په کوم چت د لاندې چې زه ودېمه دا زما بېادبي ګڼي ده او ده بېادبي او ابو هريره رضی الله تعالی عنه یو سړی ولیدو چې د هغه نه د هغه زوی مخکې روان و ابو هريره ورته ویل دا دې څه دی ویل زوی دی زوی ته یې ویل خالفت سنه د نبي د سنتو خلاف دې کړی بچي له پکار لري چې هغه شاته رواني په خپل پلار پسې او دا خبرې ورته ټوله وکړه چې څو پورې د پلار ولاړي ته به نه کښېنې چې څو پورې د پلار ایښي ته به نه وده کېږې دا ټوله خبر دې ته د مور او پلار سره احسان کول وایي یو حدیث کې راغلی دی طبراني حدیث دی رسول الله له یو ځوان راغی ویل زما پلار زما نه مال زما غواړي پلار مې دی زما نه مال غواړي نبی علیه الصلاة والسلام ویل پلار دې راوغواړه چې پلار یې را روان دی په لارې اشعار وایي شعرونه د ځان سره وایي په دې زړه کې شعرونه وایي هغه شعرونه حاصل دا دی چې غزوتک مولودن تا ته پته شته په هغه وخت کې چې ته وړوکی ما ستا له په خوله کې به نوڼۍ درکوله ستا په تکلیف باندې به خفه کېدلم نن چې ته لوی شولې تا زما جزا په ځای د ښو کولو باندې ما ته سختي وګرځوله ارمان دا دی چې تا ما سره دومره ښه کولی لکه یو ګاونډي چې د ګاونډي سره ښه کوي دا شعرونه یې په ذهن کې ویل او را روان دی رسول الله ته د الله د طرف نه وحی وشوله ویل چې کله چې دا پلار یې راشي نو د پلار نه به سوال جواب نه وروسته به دې دا تپوس وکړي چې هر څه خبره یې خو کوم شعرونه چې ویل هغه راته ووایه چې کله د رسول الله خواله راغی ویل تا د دې زوی دا مال ولې اخیستی ویل د الله رسوله ما ترې نه مال اخیستی دی خو د ده تروریانې محتاجه دي د ده عماتې خالاتې محتاجه دي ما هسې بې ځای نه دی لګولی رسول الله ورته ویل دا هذا دا خبرې پرېږده خو ستا په زړه کې چې کوم شعرونه خبرې راغلي حق راته ووایه شعرونه د رسول الله په مخ کې ویلې رسول الله یو فیصله وکړه فیصله یې د لپاره دا ده چې انت و مالک لابیکا ستا مال ته ستا مال ستا بچي هر څه ستا د پلار دي که یو پلار ستا په مال کې هر قسم تصرف کوي بچی ورته دا نشي ویلی چې زما بابا دا مال دې ولې داسې ولګاوه د دې د وجې نه که پلار د بچي د کور نه هر شی وړي بچی له دا حق نشته چې دا شی دې ولې پورته کړو الله قرآن کی فرمائی وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا استاد رب فیصله دارا چې د خپل ابي او دادا سره ښه کوه علما یو خبره اهمه خبره دارا هغه دارا چې د مور او پلار سره ښه کول پکار دي خو قرآن کې اوس یو ټکی هغه ټکی هم ډېر اهم دی هغه دا دی وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما که ابي او دادا د الله او د رسول د خلاف د تودریږي او د الله د حکم نه دی منع کوي د رسول الله د سنتو نه دی منع کوي ولې دا به یاد ساتئ د الله په خلاف باندې د ابۍ او دادا خبره منل نشته ګورئ که ابۍ او دادا داسې مرتبه کې ناپوهه دي د الله د حکم خلاف کوي د رسول الله د سنتو خلاف لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق چې رب خفه کېږي ګورئ دا یاد ساته د مور او پلار خبره به یې منل نشته د دې نه مخکې حق منل د الله دی الله دې موږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين